به څه کیږي او د عاقبت به څه کیږي، د خپل ګوند څه تصمیم نیولی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 4 د فبروري کال 2016 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات مختص نړیوال موضوعات دي او بالخصوص د زیات د امریکای په داخلي مسایلو باندې دي. بل د اپسټین هغه جزیره او جفری اپسټین هغه کس چې د موضوع محوري شخص دی او بیا په 2019 کې په حساب زندان کې وژل کیږي او ویل کیږي چې د خودکشي کړې وه. د هغې متعلق او د دې تاثیرات په ډونالد ټرمپ باندې دي او د ډونالد ټرمپ موقعیت په څه حالت کې دی. د ډونالد ټرمپ د ښځې میلینا دغه د میلینا همچنان د لاس په اپسټین کې څومره دی، یعنی په ظاهره ویل کیږي چې وایي د چهره او دا څومره معصومه ښکاري او خاموش ښکاري، خو د ده دا لوی لاس چې د دې قضیه کې دی په ده باندې به هم لږ څه نظر واچو او همدارنګې د ډونالد ټرمپ په سیاسي ژوند باندې چې دلته دغه اوس د سره به څه کیږي او د عاقبت به څه کیږي، د خپل ګوند څه تصمیم نیولی دی. په آخر کې د پاکستان او د افغانستان او همدارنګې په ایران باندې یو مشترکه یو راپور دی چې د څو طرفونه دی، هغه هم تاسو سره شریکوم. راځو د امریکا په محکمه کې د امریکا سپریم کورټ یا لوی قضا نن د ډونالد ټرمپ د هغه درخواست د استیناف لپاره چې یعنی اپیل یې کړی و د فاینل ایمرجنسي اپیل په نامه باندې چې هغه د اجالتا په سرعت سره یو چی ضرورت قانوني هغې ته یو درخواستي ورکول کیږي. هغه د دوچر بانک یا د دوچ بانک په متعلق و چې هلته د دې په د اپسټین د قضیه کې یو بله دوسیه راوتې ده چې دې کې د په کلونو باندې په د روسانو پیسې یې د دې بانک په ذریعه باندې اخیستې دي او جفری اپسټین ته رسولې دي. یعنی د ویل کیږي چې د رشین اولیګارک یعنی د هغې روسي کوم یو دغه چې دي څه ورته دغسې کلمه استعمالولی شو، یو ګنګ غوندې یو د سرمایه‌دارانو د دغې چې لوی لاسونه لري، دا خو په ټول دنیا کې د امریکا کې دي په ارض کې دي، هغه د رشین اولیګارک وایي. د رشین اولیګارک نه د ده پیسې فرضاً 10 میلیونه ډالره په هر وخت کې د ده اکاونټ ته راغلي، بیا د ده نه ایستې دي، د اپسټین ته بیا ورکړي دي، جفری اپسټین ته ورکړي دي. دلته د دې هغه لینک هلته ثابتېږي او دا په منی لانډرینګ کې حسابېږي چې په خفیه طور باندې غیر قانوني توګه مرجع د پیسې معلومه نه ده، د روسانو د مرجع نه دې ته پیسې ورکړل شوي دي، هغه د اکاونټ ته راغلي دي، هغې نه ایستې دي. ده غوښته چې دغه معلومات ونه وځي او دا بلاک شي، دا بند شي. نو کله چې دی قاضي ته لاړه، قاضي دا خبره ونه منله او د معلوماتو د اعلانولو د اشاعه کولو خبرې ورکړه او دا یو د منی لانډرینګ یعنی د نامشروع پیسو اینځلو چې مرجع د تور مارکیټ ده او هغه هم د جفری اپسټین سره په هغه جزیره کې د دخالت او د هغې لپاره په روسانو ته وساطت کول دا پې باندې ثابتېږي. نو دې لپاره د په مقابل کې دا دغه وشو چې دا دوسیه به افشا کیږي او د ده باندې به دا چارج راځي او دا یو جرم دی. همدارنګې د سینټ د میجارټي سپیکر یعنی سپیکر آف د هاوس ورته وایي، یعنی د پارلمان د سینټ رئیس، مجلس د لوی جرګې رئیس مایک جانسن د ده یو ټلیفوني خبرې کانورسیشن لیک شوی دی. په هغې کانورسیشن کې هغې خبرو کې دی وایي چې موږ باید ډونالد ټرمپ د خپل سیټ نه څومره چې زر کېږي دا باید لرې کړو. د ده بودن زموږ لپاره مرګ په حساب دی، موږ ته مرګ تمامیږي. موږ به په جون 2016 کې اصلا خپل سیټونه ونه ګټو، موږ به خپل سیټونه ټول وبایلو
او د دې لپاره که موږ غواړو چې زمونږ ګوند یعنی ریپابلیکن پاتې شي او موږ په سیاست کې ژوندي پاتې شو نو باید موږ ډونالد ټرمپ چې دی دا به تر هغې وخته پورې نور پاتې نه شي زر تر زره باید دا لرې کړو بیا په عین خبرو کې دی په دې دغې تلیفوني خبرو کې دی وایي چې موږ نشو کولی نور دی وزغمو او دی د ریپابلیکن لپاره د مرګ په مسابې دی همدارنګه بیا ورکوي چې د مرګ زمونږ لپاره د مرګ کوی وکنه په جهاني سطح باندې او زمونږ د 60% چې دغه په حساب د خلکو د تایید رایه وه دی راته په ځمکه ووهله اوس فعلا موږ که چېرته دفتن انتخابات وشي د خپل د سینټ نه چې فعلا 53 سیټه لري یعنې میجارټي ده د اکثریت دی دی وایي چې 10 سیټه زموږ د لاسه ځي یعنی کم یو سیټونه چې اوس د دیموکراتانو سره دي 10 سیټه نور هغې زیات موږ نه ګټي یعنی کاملا اکثریت په دې سینټ کې اخلي نو د دې د مخنیوي لپاره موږ باید د ده مخه ونیسو په همدې اساس باندې په د دې په مقابل کې په حساب شاهدان د خپله د ګوند نه د ریپابلیکن نه د قاضي مخې ته دغه شوي دي او په هغې کې په حساب د هغوی نه دغه اخیستل شوی دی چې دی به شهادت ورکوي د جرمونو باندې چې دی کوم جرم کړی خو په دغه وخت کې چې خپله په دې قضا کې وایي د ډونالد ټرمپ ناستو او د دې قاضي دام ښځه ده ریبیکا سټون قاضي د چې کله د شاهدانو نوم لوسته نو ډونالد ټرمپ غلی ناستو او اورېدلی چې د په مقابل کې به څوک وټنس یا شهادت ته راځي نو 11 نومونه و کله دا 10 نومه چې اوري خو دومره ټکان نه خوري خو دې کې یو نوم چې اخیستل کېږي دا ډېر زیات ټکان خوري خپل دا سترګې سر کلک نیسي سترګې پیدا کېږي او دا سر ټیټ اچي او داسې لکه یو بم چې پرې وچوي علت یې څه هغه علت یې دا و چې دغه کاش پوټیل چې دی دا د دې یو ډېر نږدې کس دی چې فلحال د اف بی آی یعنی د امریکا د مرکزي فدرال بیورو انویسټیګیشن رئیس دی او دا د چون ډېر اعتمادي سړی دی دا اداره دې ته ورکړې ده او په عین حال کې دا په اوله دور د ډونالد ټرمپ کې په مخکینی ځل کې دی په ایس دی چیف اف سټاف فار پنټاګان یعنی رئیس د ادارې دی پنټاګان د تعیین کړی چې ډېره مهمه چوکۍ ده دا چون اعتماد یې پرې ډېر ده او بل دا دی چې وایي داسې میټینګ د ډونالد ټرمپ نه دی چې دی په هغې کې نه اوسي او د ډېرو زره سري معلوماتو نه دی خبر دی او په دې باندې 3 میاشتو نه کار کېده دی د برحالم د اف بی آی رئیس دی او په د اف بی آی رئیس خپله اوس حاضر دی چې د رئیس جمهور په مقابل کې شهادت ورکړي چې د قانون نه تخلف کړی دی او ډېر نور مسایل چې دي هغه دا کې نو ځکه د باندې نهایت تاثیر وکړ او دی هلته چې ناست و دی چې واورېده نو دی په دې پوه شو چې دا د نظام د مرګ مسله ده د ده نظام په ختمېدو دی نور د ده نظام ته څه پاتې نه دي همدارنګې د ملینا چې د ملینا ټرمپ یعنی د ډونالد ټرمپ کډه چې ده دا د ده متعلق کې دا معلومات راغلي دي چې د اپسټین مسله چې ده دا اصلا د پخوا د مخکې ده نه چې د ډونالد ټرمپ سره واده وکړي د اپسټین سره دې کار کوه د خو ماډل وه هغه سره یې کار کوه او ده به د وړې جنکیانې به اپسټین ته د ماډلینګ په نامه باندې به یې جنکیانې د اروپا او د مختلفو ځایونه غولولې به یې په پیسو به یې اخیستلې دا به اپسټین ته هغې جزیرې ته به یې وړلې او د دې اپسټین یوه الوتکه وه 220 نمبر الوتکو نه وه چې دا په نامه د فضایي بدکاریو طیارې باندې یادېدله یعنې فایچهخانې به هوایي ورته ویلي چې یعنې دا روابط د جنسي به په فضا کې به هلته به دوی په طیاره به فضا کې وه دوی هلته ښه کوټه او ماحول دا یې درلودل ده نه به استفاده کوله ویل کېږي چې اول ځلې د اپسټین دا خبره کړې ده چې کله دی ژوندی و ویلي دي چې اول ځلې ډونالد ټرمپ چې د خپل ښځې سره هم بستر شو مخکې د واده نه نو دا زما په طیاره کې په فضا کې ورسره هم بستر شو او د همدې ځای نه یې ملګرتیا شروع شوله
او په هغه جزیره ته به چې ډونالد ټرمپ دی تلل نو دی به ورته هلته د جنکۍ به دغې خپل ښځې ورته راوستلې چون د ډونالد ټرمپ دا مرض ورته معلوم و چې دی د وړو جنکیو سره علاقه لري کله چې دی د اول دوره کې رئیس جمهور شو هلته هم ورته دا کار کوه او اوس هم نو په دې اساس باندې وایي چې د دې د معصومې چیرې پسې مه ځئ اصل فساد د ده کې دی د ده سره ډېر معلومات دي ځکه چې دی مخکې له دې نه چې ډونالد ټرمپ ښځه شي دا په اپسټین سره او په دې سلسله کې په نړیواله سطح اپسټین ته په هغه جزیره کې کار کو او دغه جنکۍ چې فرضاً خلاف د قانون دی ځکه د عمر د لحاظ نه وړوکې به وي انډر ایج به وي نو دا به دی وړلې او دا جرم دی کړی دی یعنې دلته اوس دی دا کوشش کوي چې دا مسله داسې دغه کې چې دا هم په دې قضیه کې راتلونکې ده نو په دې اساس باندې د دې دا جرم ډېر دغه دی اوس راځو چې سینټ کوم ماده لپاره د امپیچمنټ چې په کاره ده هغه ماده د آرټیکل 2 وړوکې سپاره 4 چې په هغې کې دا ویل کېږي که یو رئیس جمهور خلاف د قانون کار وکړي یعنې نظام ته باعث خطر شي او خپل تعهد مات کړي نو دا باید امپیچمنټ شي یا مواخذه شي او دا ماده دغه شوله په اکثریت سره دا پاس شوې ده او د دې په اساس باندې کېدی شي چې ډېر ژر د دې په مقابل کې د اسنادو دغه جوړ شي حتی دا ویل کېږي چې آینده یوې هفتې پورې کېدی شي د ده د مواخذه په سینټ کې شروع شي ځکه چې سینټ وایي چې څومره زر دا مسله یو طرف کو او جي ډي وینس راشي قدرت ونیسي دا به د امریکا لپاره بهتري غیر له هغه نه د ضرر امریکا ته رسیږي هر ساعت او هر دقیقه نو دا د امریکا د تاریخ لپاره یو توره لکه ده نو د دې اساس باندې دا د دې نتایجو ته موږ رسیږو چې د ډونالد ټرمپ ورځې شمارل شوي دي دا به د قدرت نه لرې کېږي په اسرائیلو کې به نتانیاهو لرې کېږي او دلته به نړیواله سطح باندې په سیاست کې به یو لوی بدلون راځي بل خبر زمونږ د نن ورځې دا دی چې د یو تینک ټانک اداره ده په نامه د فاونډیشن فار ډیفنس اف ډیموکراسي د انجمن د دفاع د دیموکراسۍ په نامه باندې د یو مضمون نشر کړی دی چې د دې هغه مضمون لیکونکی برنارد شفر نومیږي او دا موضوع د ریپورت کړی ده په یوروشلم پوسټ د اسرائیل کې د اسرائیل مهم اخبار دی دا ویلي چې ایران باید په لساني او قومي بنیادونو باندې تقسیم کړلی شي ځکه چې ایران چې دی بلوچ عرب کرد ارمنیایي آذری ازبک دا قومونه لري او که موږ دا په دې قومونو تقسیم کو نو ایران به د دې قوت نه ولویږي او نور به د اسرائیل او سیمې ته به خطر نه که تاسو ته معلومه ما تیره ورځو کې تاسو یو خبر کې ویلو چې جان بولټن چې د ډونالد ټرمپ د امنیت د شورا رئیس او بیا د برطرف کړو هغه یو خبره کړې و چې امریکا ایران په جنگ کې نشي وهلی په فضایي او زمینی توګه باندې د نظام نشي بدلولی ماتولی نشي موږ باید د مرحله وال په تدریجي توګه باندې خپل کار ته ادامه ورکړو ترڅو ایران تضعیف شي او هغې نظام باید له منځه لاړ شي د همدغې بابت کې تاسو وکتل چې اوله مرحله دوی حمله وکړله دویم مرحله کې دوی تظاهرات او لاریونونه یې وکړل او قتل و قتال یې وکړ نظام یې تضعیفه کړ او اوس هم دغه یو مرحله دغه راپور چې نشر شوی دی دا د همدغې جان بولټن چون دی یهودی دی او د یهودو په اشارو باندې خبرې دغه کوي نو دلته دا معلومیږي چې دغه مضمون هم چې یوروشلم کې دغه شوی دی دا د همغه جان بولټن د مرحله وال دغې په سلسله کې یو خبره ده چې ایران باید تجزیه شي او او دا خبره پاکستانیان څنګه اوس راپور کوي چې دا د پاکستان د معلومات سره هم دکو دا کومه واقعه چې په بلوچستان کې وشوله چې اوس پاکستان نظام قتل و قتال شروع کړی دی د بلوچانو په نامه د سرمچاري هر څوک وژني او خپل اقرار کوي چې اوس د وژنو تعداد د 200 واوښته نو دا وی چې دغه لوبه چې په بلوچستان کې وشوله دا اصلا د ګریټ گیم یا د لوی لوبي یو حصہ ده او هغه لوی لوبه امدا ده چې د ایران د تجزیه لپاره پروګرام روان دی ایران د تجزیه ترڅنګ به پاکستان نه بم د خوره جدا کیږي دا اوس خپل پاکستانیان وایي چې دا ګریټ گیم لوبه ده او همدې لپاره د پاکستان په اردو باندې او په لوی درستیز باندې د امریکا د خوانه اوس پابندیګانې لګیږي چې ته اسلحه په پیسې په مارکیټ کې
وای یو څه خرڅوي بل څه، نو ستا په ډیرو اقتصادي روابطو او دې په بانکونو په دې باندې اوس امریکا پابندي دغه شروع کړې ده. دې لپاره د پاکستان اردو چې دا اوس په حساب ورخطا ده چې دا لوبه چې ورسره روانه ده دا خطرناکه ده د دوی لپاره. او دوی دا فکر کوي چې دغه لوبه چې بلوچستان کې موشله دا د ګریډ گیم یعنی د لوی لوبې یو حصه ده. او دغه چې پاک ایران په حق له دا مضمون راغلی دی چې یروشلم دا کیږي، دوی دا وایي چې دغه تجزیه د ایران او د پاکستان چې ده دا لوی بلوچستان جوړي. بیا په زمین کې دی خو دردکې موږ سره هم لري، افغانستان سره دردکې لري. نو دوی وایي چې کېدای شي د افغانستان نه کوم ځای کې چې بلوچ دی لکه زابل او نیمروز کې بلوچ موږ او تاسو لرو، ویل کېږي دا به هم دغه شي، بیا به یو لوی بلوچستان به جوړ شي او هغه اړه به کردستان جوړ شي. همدارنګې دا نور قومونه چې د ایران دي چې په هغې کې عرب هم دي، دغه د کرد دي او آذري او ازبک دي، دوی به خپل سیمې واخلي، نو ایران به ټوټې شي او په دې رقم ته اسرائیل به د ده نه مطمئنه شي چې د ایران په نوم نور یو قوت وجود نه لري. نو یې پاکستانیان دا وایي چې ممکن د افغانستان نه دا حصه واخیستل شي، د پاکستان همغه یو لوی بلوچستان جوړ شي چې هم چاپهار او هم ګوادر دا به د بلوچستان دوه لوی بندرونه وي او اسرائیل او امریکا به دلته وي. دا یو تصور دی د تاسو ته وړاندې کوم. او عام چنان کردستان د عراق، ترکیه او ایران او دې ځینه به واخیستل چې یو لوی کردستان به جوړ شي، هغه به هغې سیمه کې به د امریکا او د اسرائیل یو لویه پایګاه شي. نو دوی پکې افغانستان را داخلي. زما ټکی دلته دا دی چې افغانستان په دې لوبه کې نشته، که دا د پاکستانیان په زوره د افغانستان نوم پکې داخلي، که د ایران متعلق کومه لوبه به وي هغه به وشي، منتها هغلته هم دوی نشي کامیابېدلی چې ایران تجزیه کړي. اما د پاکستان تجزیه لازمي ده او په هغې کې به هم نهایت کې تصمیم دی چې آیا دوی د افغانستان سره یو ځای کړي. ځکه زلمي خلیلزاد ښکاره وویل چې دا د افغانستان خاوره ده. نو که زلمي خلیلزاد وایي خو هلته خو دی په د سټیټ ډپارټمنټ کې کینی، په استخباراتو د امریکا کې کینی او دا خبره هغې ته کوي چې دا د افغانستان خاوره ده. نو د هغې په ذهن کې دا شته چې دا د افغانستان خاوره ده او دا افغانستان ته باید بیرته ورکړل شي. په دې اساس باندې دغه یو لویه لوبه روانه ده. په نړیواله سطح په امریکا کې هم بدلون را روان دی، په اسرائیل کې هم بدلون را روان دی. پس له هغې نه به بیا موږ وګورو چې آیا د ایران په مقابل کې دا جنګ چې دی وایي آیا مخکې به لاړ شي که لا نه شي، یا ډونالډ ټرمپ ممکن په آخره دقیقه کې د دا کې. خو یو شی دی چې پخوا ما تاسو ویلو چې ممکن ډونالډ ټرمپ د آخري دقیقه کې استفاده وکړي او قومنده د جنګ ورکړي. اوس ویل کېږي چون د باندې د قضایي بالکل دغه شوي دي، امپیچمنټ خواته خبره روانه ده. اوس اردو هم د حکم نه مني او دا به د جنګ حکم ممکن چې ورم کړي، جنګ به نه شروع کېږي تر څو چې یو تغییر نظام کې راشي، بیا به دوی فیصله کوي چې جنګ ته ځي او که نه ځي. نو دا ډېر مهم مسایلو چې تاسو سره مې شریک کړل. هیله ده چې برنامه خوښه کړئ او سبسکرایب یې کړئ، لایک یې کړئ، زنګوله ووهئ او د دوستانو سره شریکه کړئ تر څو زموږ دا برنامه ټولو دوستانو ته ورسیږي. نو تر بلې برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو د لوی رب العزت په حفظ و امان ته سپارم. وما علینا الا البلاغ.